بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دوی ماده په حواله سره ډیر شي خلک ټپګي چې زه دوی ماده کوم یا دریم کوم یا سلورم. هر مرد د انسان فطرت ته، د مرد فطرت ته، د نارینه فطرت ته دی چې غي وادو کې نو داغه په ځین کې د دوی ماده د خیال لازم، د دریم د بګیم خیال لازم، د سلورم د بګیم خیال لازم. نو هایا په دې حواله سره شریعت سوی، دین اسلام سوی، ځان بوګي ور دا مسله ډیره مهمه او ضروری ده. ډیر شي خلک داسې جګو چې زه دوی ماده کوم دریم کوم، لیکن شریعت سوی له بده حواله سره زمونږ تاسو سره نه مای کړ. نو بکار دا چې موږ تاسو ځان خبر کو د شری چې کوم مسله ده د هغې نه ځان خبر کو، داسې نه چې وب زمونږ په سر تیر شي او بیا روسو موږ تاسو کو چې یار دا هم ته د دې مسلې علم نو ځان خبر کړو، مې ځان د اسلام نه خبر کړي. الله رب عزت خو اجازه ورکړل، لیکن شرایط یې بګي مخري، هغه شرایط څه دي. ډیر خلک داسې چې بده حواله سره لږ د غلط فهمیانو شکاروم دي. په دغه حواله سره خبره کوم، مثال تور پر د پیری چې خزر داغه نه اجازه اخلي یا نه اخلي، داغه د اجازه بغیر واده کول شي یا نشي کول، یا دغه شانتي الګ کور به ول اخلي یا په یو کور کې تاسو ساتل شي. داغه نه علاوه اوس مثال تور پر برابرۍ کولو کې په هم بستری یعنی په کورواله وغیرہ کې به برابرۍ کول ضروری دي. مثال تور پر د یو سره یو ځل کورواله کو دغه سره بل سره یو ځل کې یو سره دو ځل نو بل سره دو ځل په دې حواله سره برابرۍ ضروری ده یا نه ده. په دې دا ډیر اشکالات دي او شرایط دي ان شاء الله تعالی د تاسو مخه ته بیانوم. نو ان شاء الله تعالی د دویم دریم سلورم ماده په حواله سره چې تاسو دا ویډیو کتا ټول اشکالات پلری شي او تاسو ته یو مکمل پیغام ملاوي شي، میسج ملاوي شي چې په کوم صورت کې دا تاسو دا دوی ماده کولای شي، په کوم صورت کې نشي کولای، په کوم صورت کې جایز ده، په کوم صورت کې ناجایز ده. دا غینه علاوه د دې شرایط څه دي. نو د ټول ولنه خبره هدا ده په قران مجید کې الله رب فرمایلی چې فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تاسو ودونو کې د هاغي زنانو سره چې کوم زنان تاسو ته خوخي راشي، د دوو سره، د دریو سره، څلورو سره، یعنی د دوو سره کولای شي، د دریو سره کولای شي، د څلورو سره کولای شي. لیکن مخه ته الله رب دې فرمایي فإن خفتم الا تعدلوا فواحده. پس کچره تاسو ته د خوفي چې عدل بنشي کولای، انصاف بنشي کولای د دوړو په میاس کې، بیا په یو باندې گزارو. دا الله رب دې شرط یې د هغې نه علاوه دا برابرۍ به تاسو مخې ته بیانوم، عدل انصاف مخې ته بیانوم چې عدل انصاف به کوم شي کې ضروري دی. خو د هغې نه مخکې دا خبره مو واورئ. اوس مثال طور پر تاسو د ماده اراده کوئ چې زه دوی ماده کوم، نو په دغه حوالې سره به د دې دریو شیزونو خیال وساتئ. اول مالی حوالې سره ستاسو حیثیت، ته مالی حوالې سره دومره چې دوی ماده کولی شي. که چېرې مالی حوالې سره ستاسو استطاعت نشته او تر هغه دوی ماده کوي، نو ور یاد وساته په دې حواله سره په کاردار چې ته لومبه ځان مالی حواله سره برابر کی. ځکه چې دوی ماده کې نو بیا په هغه کې چې بیا ته عدل انصاف غواړي بیا نشي کولای تر هغه وخت پورې چې ته مالی حواله سره مضبوط دی. جسمانی حواله سره اوس انسان داسې چې للو پنجو دی بالکل هغه راګي دوی ماده کې، نو د دوی ماده کې نو د خپل للو پنجو دی بس کې دا دوی ماده دی بل چا لګي ولې. نو په کاردار چې جسمانی حواله سره برابر او د هغې نه علاوه برابري پس څه کې برابري کې، نو عدل انصاف په کم کم شیزونو کې راځو دغه طرف ته پر رهایش کې بده عدل انصاف کې. اوس مثال طور پر پکار دا چې کومې زنانه مخکري چې کوم خزه ده هغې له څنګه کور ورکړلی دغه شان دي، د دویمه خزه د هغه کور الګ بهتره دغه ده، ځکه چې بیا په دې کې جنګ جګړې کېږي. شری الګ الګ وي نو بیا به جنګ جګړې کېږي. اول څه رهایش، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څومره ازواج مطهرات هغه ټول الګ الګ کمرې ورکړو، الګ الګ کورونه ورکړو، ټول به الګ الګ پاتې کېږي. که چېرې الګ الګ پاتې کېږي نو د هغې بیا د شر د جنگ فساد جګړو بیا دومره مکمخې ته نه راځي بلکې امن وي. خو که چېرې دا یو ځای وي نو بیا په پس کې ټکراوېږي، جنګ جګړې بیا بدله جینه حرام کړي. نو پکار خدا را چې الګ الګ، لیکن یو انسان داسې دی په الګ الګو کې بیا دغه شان دي چې دی یو غټ کور ورکړل بل وړو کې کور ورکړل، بلکې دواړو یو شان دي کور ورکړي. او که چېرې دی په یو کور کې پاتې کی نو په یو کور کې دې اجازه شته، لیکن په دغه حواله سره کمرې به الګ الګ ورکړي. او دا سینه چې یو له دی وړه کمره ورکړه بل لا غټه کمره، بلکې په کمرو کې هم برابرۍ کې دا سینه چې یو تنګ ده بل غټه کمره ده. په دغه کې بیا دا ظلم دی، دا انصافي ده، په دې کې هم برابرۍ کې. نو هغه په دغه صورت کې کېدای شي چې ته په مالی حواله سره مضبوطی، نو هغه بیا د هغو په من پسند
هغه حواله سره انصاف کول شي هغه ته هغه شانتي کمرې ورکول شي چې څنګه ویل ورکول شي بل هغه شانتي بل دا په هغه صورت کیږي چې ته مالی حواله سره مضبوط د دین علاوه پنان نفقه کې یعنی خوراک کا جامه پیزار په دې کې هم برابرېږي دا سینه چې یو شانتي خوراک ورکې بل شانتي خوراک ورکې یو شانتي جامه پیزار کې بل شانتي نو په دغه کې هم برابرېږي دا سینه چې تر الګ یو طرف ته شي بلکې په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم کس دوه ودونه کې پاږي یو طرف ته دی مایل شي او بل سره چې کوم دی نه انصافي کې نو د قیامت پر ورځ باندې چې دی راځي نو د جسم دا یو دړ دا یو حصہ دا به مفلوج زدوي دا به بالکل فالج وهلي نو په دې حالت کې برازي نو پکار دادا چې انصاف وشي انصاف په کور کې هم کوي په رهائش کې هم کوي پنان نفقه یعنی خوراک کا جامه پیزار په بیماری په دغه کې هم کوي او د هغې نه علاوه دغه شان په وخت کې هم برابرېږي دا سینه چې یو له زیات ټیم ورکې بل کم ټیم ورکې نو په وخت کې به په ټیم کې هم برابرېږي مثال طور پر یو شپه یو ورځ د یو سره یو شپه یو ورځ د بل سره دا په دوړ یو شان ټیم ورکې نو تام دغه حق ته برابرۍ ها البته یو زنانه داسې چې هغوی ما خپل ټیم ته د درګو وقف کو هغه بلې له ورکولی شي نو هغه خو ظاهره خبر د خپل حق ته معاف کو لیکن که چېرې هغې نه معاف کړی نو په دغې صورت کې به په وخت کې یعنې په ټیم کې هم برابرېږي که چېرې یو شپه یو ورځ د یو سره نو دغه شان د یو شپه یو ورځ د بلې سره یو هفته یا 3 ورځې یا دغه شانتي چې کله ترتیب برابر کې خپل حساب کتاب د یو حساب هفتې په حساب باندې یا د ورځې په حساب باندې نو چې څومره ټیم یو لور کې نو دغه شانتي ټیم بلې لور کې دا دغه حق دی ها البته ډیر چې خلک داسې تاسو کې چې په هم بستری نه په کورواله کې برابرۍ ضروری ده نو په کورواله کې برابرۍ ضروری نه ده بلکې ظاهره خبره ده خو د انسان خپل یو طاقت دی په دې کې برابرۍ ضروری ده او دغه شانتي د زړه مینه چېږي بعض انسان داسې چې زړه یو طرف ته زیات مایلوي نو کچري د زړه د مینه یو طرف ته زیات وي نو په هغې باندې پکړ نشي دا خو غیر اختیاري شی دی لیکن د هغې به دی داسې بلې ته محسوس کړي نه چې بلې ته په دې باندې تکلیف ورسي نو ظاهري حوالې سره چې کوم شیزونه دي رهایش شو نه نفقه شو وخت شو په دې حوالې سره به دې برابرېږي او د هغې نه علاوه که چېرې د عدل انصاف نشي کولی نو په قرآن مجید کې الله رب العزت منع کړله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده که چېرې تاسو د خوف وي چې تاسو په 2 یا په 3 یا 4 کې به انصاف نشي کولی نو بیا چې کوم یو زنانه د یو ښځه په هغې باندې بیا تاسو ګزاره وکړئ بهرحال دا د هغې خلکو لپاره دی چې کوم خلک دا شرایط پوره کولی شي که چېرې دا شرایط نشي پوره کولی نو هغو ته اجازت نشته چې هغه دوی واده وکړي بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ